تېره ورځ په دوبۍ کې د عوامي نیشنل پارټي کارکنانو او مشرانو په ګډه سره د متحده عرب امارات قومي ورځ یعنی یوم الوطني ومانځله. په دې موقع دستورې ته د عوامي نیشنل پارټي UAE کارکنانو وینا وکړه. शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने जो कुछ किया है इस मुल्क के लिए, यकीनन आज सब देख रहे हैं कि ये एक रोशनियों का शहर बन चुका है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी इसी तरह हुक्मरान आए और हमारी मुल्क भी इसी तरह रोशनी का शहर बन जाए. यकीनन چې پښتانه د اماراتو په ترقۍ د دوی په خوشحالۍ او په آبادۍ باندې ډېر زیات خوشحاله دي او د امارات خپل دویم کور ځکه هم ګڼي چې د 6 لکو نه سوا پښتانه په دې وطن کې روزګارونه کوي او د 6 لکو پښتنو کورنۍ چې کوم دي هغه په خپل وطن کې یو خوشحاله او یو پرسکونه او یو ښایسته ژوند تېروي. څومره پښتانه ملګري دي هغو ته پکار ده چې هغوی داسې پروګرامونه کې حصه اخلي چې هغوی د دغو مشرانو چې کوم رهنمایي د دې نه استفاده حاصله کړي. په دستوره کې شاعران هم راغلي وو چې خپله شاعري وړاندې کړه. کرښې راکاږمه په ځمکه باندې زه به مې خپله پښتونخوا بدلوم. جنت دوزخ نه ښه خبر یم قاضي خو فلسفه به د ملا بدلوم. هر خوا ته دي چغې په هر لوري خطر یریږم. نور د جنګونو نشم ستړی نور له شر یریږم. په دې موقع د عوامي نیشنل پارټي متحده عرب امارات جنرال سیکرټري فضل غفار خان هم موجود و. پاکستانیان چونکې د ډېر وخت نه دلته خلک راغلی دی او مسلسل راځي، دلته تقریبا 3 پیړۍ روانه ده زموږ د پښتنو چې دلته کوم سینیر خلک راغلي په هغه 60s کې او هغه څوک ریټایر شو واپس لاړل، څوک دلته موجود دي نوي پسې راځي. نو دا دې ملک کې که ترقي او سوکالي نه وي نو موږ به څه راتلو دلته. UAE لا هم دغه شان نور هم ډېره ترقي ورکړي او سره سره زموږ ملک لا هم ډېره ترقي ورکړي پاکستان لا او زموږ په ملک کې امن راولي. څنګه چې دلته امن دی دا امن دی خدای پاک دلته هم قایم دایم ساتي. زموږ په ملک کې هم خدای امن راولي. او نورو کارکنانو هم د ټولو سټیټونو نه راغلي او په دستوره کې ګډون کړی و. د دستوري مشر میلمه د عوامي نیشنل پارټي متحده عرب امارات صدر ملک رحمان بنګش و. پوره سټاف او د منیجمنټ سره د ملک رحمان صاحب د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا مننه کوم او امید لرم چې په آینده کې به هم دغسې د عوامي نیشنل پارټۍ نه بلکې د ټولو پښتنو د ناستې ولاړې یو مرکز وي. الله پاک تر دې په کاروبار کې برکت واچوي. دې سره زه د نننۍ غونډې اخیری مقرر د عوامي نیشنل پارټۍ عالین ګران صدر ښاغلي ملک رحمان بنګش صاحب له ډېر په عزت او احترام باندې ورکوم چې راشي او خپلې خبرې دې وکړي. ښاغلی ملک رحمان صاحب. زه میډیا کسانو ډېر مشکور یم. AVT خیبر زمرود خان ډېر مشکور یم. څه پاکستان کې موږ سره وسایل نشته، کارخانې نشته، انډسټرۍ نشته. دا صرف امارات وجې نه په دې ملک کې موږ روزګار کوو، بزنس کوو، کاروبار کوو او دې ځکه مطلب ښه عزت خدای موږ ته راکړی ده. دا د دو حکمرانو او دو مشرانو موږ ډېر مشکور یو او زه زړه نه دعا کوم چې الله تعالی د ملک آباد ساتي، الله تعالی د امارات آباد ساتي، الله تعالی د دا حکمران همیشه داسې سلامت ساتي چې دې ملک قانون به احترام کو، دې حکمرانو به عزت کو او دې عوام به عزت کو. په دې وجه نه موږ نن ښه په عزت سره ښه په امن سره مطلب چې دې کې وخت تېرو. او سره زه یو بل ریکویسټ کوم د ټولو پښتنو ورونو ته که لر دي که بر دي چې یو وخت خورو یو وخت مه خورو، خو لیکن خپلو بچو باندې ښه تعلیم وکړو.